د ورو سوال کړی دا بس سوالونه ناشنای خو لازم به کوزه چې مونږ ترش زه تاسو دم بس سوالونه ګورې ډیر پکې زه لري کوم ختمې کوم چې هغه بالکل سره چې دا څنګه سوال کړی خو بیا هم د علماو او د دعاتو د دوی دا کار دی او د مفتیانو چې دوی له د امت مسلې راځي او دوی برغي جواب ګوري د قران او حدیث په رڼا کې نو دې سره شي کله کله ناشنا سوالونه دا یو سوال کړی دی چې زما خزوي چې زما خزه ماته وي چې ستا مور زمانه ګوتې پټه کړې ده یعنی څوک یادي خواخ یادي خپل خواخ یادي چې دې ګوتې پټه کړې ده نو ما مور ته وی چې ته قسم وخوره په قران باندې خزي ته مینو ویل چې ما قسم ورکو مور ته میزان لوي نو ایزه په دې قسم ورکول باندې ګناګار شوم او کنه او هدایت ساتي ودا خبر به یاد ساتي چې زما مور دې شغلاګانی مخکیم کړي الجواب ضرور ته موږ دا وایو چې ستاسو ذمہواری دي چې ته هر مشکل په خطرې قباندې حل کې چې کم د او د خزي او د مور په منځ کې راځي مور به نه خپکه او د خزي سره به ظلم نه کوي رسول خپل شریعت مور مخه بکوا او خزي سره ظلم مکوا سیده چې د مور حق ډیر زیات دی او دغه په شان حق په دې بچی باندې د چا نشتی د شان د پلار حق دی خو دومره دا دغه مطلب دا نه چې نور د حقونه به کې تیر دغه مطلب نه کې زموږ د پښتانه په دې قصه کې ګډوډ شي ځان به سم دیندار جوړ کړي د مور حق ادا کوي چې هغه به کې وخوري د خزي حق وخوري د بچو حق وخوري یا به ځان سم عاشق جوړ کی مینناک خزي سره ومینه ډیره کې چې حق وخوري د مور بلر حق وخوري د خويندونو حق وخوري نه مسلمان مؤمن او خيار هغه دی چې هر چاله دغه حق ورکړي مور خپل حق دی د بلر خپل دی د بچو خپل دی د خزي خپل دی ضرورت موږ اول دا وایو چې دا مسله په خطرې قهل دویمه دا وتم را دی چې ګوره دا ندی جایز یو مسلمان لچې بل مسلمان باندې تهمت ولګي او بدګمانیو کې باغ باندې ان بعض الظن اثم الله په قران کې وایي دغه چې باز ګمانونه سړي ګناه ده او دا شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره کړې په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ده ایاکم والظن فان الظن اکذب الحديث بدګمانی باندې کوي بچا باندې دا ډېر دروغ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا یو بل جاسوسی مکوي یو بل بغض او کینه مکوي حاصل د خبرې دا دی چې د تم موږ دا وایو دی رورته چې ته په خطرې قباندې مسله حل کا او د خزت علم دا وایو چې اسی بوتان چې ته ونه لګي بیا رزو دې مسلې چې دول قسم ورکړي په دې باندې دې نه ګناګاری په دې باندې دې نه ګناګاری خصوصا دې څه قرائن شتي چې مخکې مغي غلا کړي ده او دا خو شریعت دا یو قانون دی البینه علی من ادعى واليمين على من انكر څوک چې دعوه کوي جواب هغه خي او قسم به څوک خوري قسم په چا دی په منکر باندې دی دې کې د مور منکر دی مغلا نه کړي او د خي سره گواه نشته د خي سره گواه نشي جو مال دی دا گواهان نشته مور انکار کوي د قسم ورکړي خو بیا ته موږ دا وایو کچې د دې مسله رام شي او حل کولی سره غواړي نو په کار دی چې ځان له د مور سره حل کی خزي او د بچو په مخ کې نه چې دا وی مقام دا وی په نظر کې هغه کمزور ښکار نشي والله اعلم